په تنګه دروازه ننوځئ ځکه کومه دروازه چې لویه ده او هغه لاره چې اسانه ده هغه د تباهۍ خواته ځي او کوم خلک چې په دې لاره ځي هغه زیات دي خو کومه دروازه چې د تلپاتې ژوندون خواته ځي هغه تنګه او لاره یې سخته ده او د هغې موندونکي هم لږ دي د جعلي پیغمبرانو سره احتیاط کوئ هغوی د پسونو په شکل کې تاسو ته راځي خو په حقیقت کې داړونکي لیوان دي تاسو به هغوی د خپل عملونو څخه وپېژنئ آیا د اغزو څخه څوک انګور یا انځر راټولولی شي نو هره ښه ونه ښه میوه نیسي او خرابه ونه خرابه میوه نیسي ښه ونه خرابه میوه نشي نیولی او نه خرابه ونه ښه میوه نیولی شي کومه ونه چې ښه میوه نه نیسي نو هغه ونه به ووهل شي او په اور کې به واچول شي په دې ډول به تاسو هغوی د خپلو عملونو څخه وپېژنئ هر هغه څوک چې ما ته باداره باداره ووایي د خدای په پاچاهۍ کې به وردننه نه شي خو یوازې هغه خلک به دننه شي چې زما د آسماني پلار اراده پوره کوي د آخرت په ورځ به ډېر ماته وایي ای باداره ای باداره آیا ستا په نامه موږ پیشګویي نه وه کړې آیا ستا په نامه مو پیریان نه وویستلي آیا ستا په نامه مو ډېرې معجزې ونه ښودلې بیا به زه هغوی ته په ښکاره ووایم ای بدکارانو زه تاسو هیڅ نه پیژنم زما د مخې نه لرې شئ نو هر څوک چې زما دا خبرې اوري او عمل ورباندې کوي هغه د هغه پوه سړي په شان دی چې خپل کور یې په تیږو باندې جوړ کړی و چې باران وشو او سیلاب راغی او سخت طوفان په هغه کور باندې راغی خو هغه راونه غورځېده ځکه چې تاداب یې په تیږو باندې ښودل شوی و خو هر څوک چې زما خبرې واوري او عمل ورباندې ونه کړي نو هغه د هغه ناپوه سړي په شان دی چې خپل کور یې په شګو باندې جوړ کړی و او کله چې باران وشو او سیلاب راغی او سخت طوفان په هغه کور باندې راغی نو هغه راوغورځېد او بیخي وران شو کله چې عیسی دا خبرې پای ته ورسولې نو خلک د هغه تعلیم ته حیران پاتې شول ځکه چې هغه د شریعت د عالمانو په شان نه بلکې په پوره اختیار سره هغوی ته تعلیم ورکوو